بسم الله الرحمن الرحيم. عن بلال وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه من دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الآثام وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. قدرمنو عزتمنو نبی کریم علیه السلام خو هغه نبی او پیغمبر دی زمونږ او د ستاسو معنوي او مادي د خیر او د برکت ارشادات او هدایت کړي. رسول الله سلام فرمایلی چې لازم اوسېږئ تاسو، پیوسته اوسېږئ تاسو د قیام اللیل سره، یعنی ضرور کوئ د شپې ولاړېدل، یعنی تهجد کول، یعنی د شپې په آخره حصه کې نفلونه کول. دې کې څه فایدې وګټي؟ فإنه من دأب صالحین قبلکم، دا قیام اللیل نفلونه مونږ تهجد کول په آخر د شپې کې، دا د عادت او د اخلاقو د صالحانو څخه دی چې ستاسو نه لومبني تېر شوي، ستاسو نه لومبني چې کوم صالحان تېر شوي چې انبیا علیهم السلام دي، او د انبیا علیهم السلام هغه کامل اتباع، نو دا د هغوی عادت او خوی دی. نو هر سړی دا کوشش کوي چې د خپلو مشرانو صالحانو عادت او خوی په ځان کې راولي. دویم، او دا قیام اللیل چې دی دا ذریعه ده د نزدېکت الله تعالی ته، چې څوک د شپې په آخره حصه کې نفلونه کوي، تهجد کوي، ذکر و اذکار کوي، دعا کوي. دا ذریعه ده او سبب ده د دې چې یو انسان الله ته نږدې شي. څه مطلب؟ یعنی الله ته رضا شي، الله یې سوالونه قبول کړي، الله یې حاجتونه پوره کړي، الله تعالی لوړې مرتبې په جنت کې ورکړي. نو هر سړی دا کوشش کوي چې زه الله ته نږدې شم، هر مسلمان. نو دا د الله تعالی د نږدېکت یوه لویه ذریعه ده. دریم، ومنهاة عن الآثام، دا قیام اللیل دا منع کوونکی دی د ګناهونو نه. دې کې معنوي اثر دا پروت دی، پټ برکت کې دا پروت دی چې څوک تهجد دوامدارې طریقې سره کوي، نو الله تعالی به د ګناهونو نه بچ کوي. چې څومره دوام وکړي، څومره اخلاص وکړي، په مغې اندازه به دې سړي باندې د شیطان غلبه او تسلط کم وي، په مغې اندازه به دی د ګناه نه بچ کېږي. نو دا یوه لویه ذریعه ده د ګناه نه د بچ کېدو. څلورم، وتکفیر للسیئات، دا د شپې تهجد نفلونه د ذریعه او سبب ده د پټولو، د محوا کولو د دې انسان نه د ګناهونو د چې کوم ګناهونه کړي، نو دغه تهجد په سبب د ګناهونه به عفو او محو شي. ځکه چې څوک د شپې خوب پرېږدي او دس کوي او د نفلونه کوي، خدای د الله نه یریږي، او څوک چې د الله نه یریږي خو توبه کوي، خو څوک د الله نه یریږي نو دا دعا کوي چې الله زما ګناهونه عفو کړه، یا الله ما د ګناهونو نه وساته.
پنځم ومطردة للداء عن الجسد، دغه د شپې تهجد شړی محو کوي، لری کوي مرض لره، بیماری لره د انسان د بدن د طبي او ډاکټري لحاظ سره ثابت ده. او تدې حدیث کې د تهجد عجیبه حکمت بیان کړي چې څوک تهجد کوي نو الله تعالی به د بدن د مرضونو او د سخت آفاتو بچ ساتي. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.